बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ायम डॉक्टर रईस खान द पश्तो लैब चैनल ना द यो बली मज़दार वीडियो सरा बहैसियत मुसलमान ज़मूंग द ठोलो द अक़ीदा दा چې ټول انسانان به د قیامت په ورځ یو ځل بیا راژوندي کیږي. خو تاسو ته پته شته چې داسې خلق هم شته چې هغه د ورځې قیامت نه مخکې د دوباره ژوندي کېدو په تمه دي، او هغه خلق په جدید ساينسي فریزرو کې خپل ځان فریز کوي په دې تمه چې ورځ به ساينس دومره ترقي وکړي چې هغوی به دوباره راژوندي کړي. او د دې عمل لپاره هغوی تقریبا د 80,000 نه والا د 2 لک ډالرو پورې پیسې هم ورکوي چې هغه تقریبا 3.5 کروڑه پاکستاني روپۍ جوړیږي. دا خلق کوم ځای دی؟ څومره خلکو اوسه پورې ځان د دوباره ژوند په تمه فریز کړی؟ کوم ځناورو باندې اوسه پورې د دوباره ژوندي کېدو کامیاب تجربات شوي؟ د جدید فریزینګ ټیکنالوژي طریقه کار څه دی او دا ټیکنالوژي په کوم ملک کې ده؟ په نننۍ ویډیو کې په دې باندې تفصیلی خبره کوو. آیا د جدید فریز کولو دا ټیکنالوژي په انسانانو کې کامیاب وي او کنه؟ په دې باندې خبره کوو. خو د دې نه مخکې تاسو ته دا ویل غواړم چې په مختلف زندسرو او ځناورو کې په دې حق له کامیاب تجربات شوي. مثال په توګه منځني نیماټوډ ورمز یا چینجی داسې دي چې که فرض کا هغه ژوندي فریز کې او سولیخ کله بعد دوباره راواخلي نو هغه ټیک ټاک خپل اصل حالت ته راتلی شي. د نه علاوه ټارډیګریډ یو بل ورکوټ زندسر دی چې فرض کا هغه ژوندي فریز کړلی شي نو تر 1.5 کالو پورې هغه ژوندي پاتې کېدی شي او 1.5 کاله بعد هغه خپل اصل حالت ته واپس راتلی شي. او د دې ځناورو نه علاوه بل نور ځناور یا په لیوینګ سیلز کې داسې کامیاب تجربات شوي دي او د کافي ټایم پورې هغوی د فریز کېدو نه بعد ژوندي پاتې کېدی شي، خپل اصل حالت ته واپس راتلی شي. خو اوس راځو انسانانو ته چې په انسانانو کې د فریز کولو د عمل څنګه کیږي. کله چې یو انسان مړ شي نو د هغه د مرګ نه فوراً بعد 15 منټو نه والا 2 غنټو پورې په دې دوران کې د فریز کولو د عمل ډیر زیات لازمي. په دې عمل کې د ټول نه اول چې کوم کار کول غواړي دغه د وجود نه ټوله وینه وستل غواړي او د وینې د وستو نه بعد یو بل خاص قسمه کیمیکل چې هغه ته کرایو پروټیکټنټس وایي، مثال په تور باندې ګلایسرول شو، ډي ام اس او شو، د دې یینی په ځای باندې دغه وجود د هغه کرایو پروټیکټنټس نه ډک کی. دا د دې لپاره کوي چې د فریز کولو د عمل یا فریزر کې دغه وجود او یا دغه کم اعضاء چې دي دا خرابېږي نه. د دې نه بعد دغه انسانانو وجودونه په لیکوډ نایټروجن کې کېښودل شي. لیکوډ نایټروجن د اوبو شانته یو مایع ده چې د هغې ټمپریچر انتهایی کم دی. مثال په طور باندې اوبه په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې واوره کیږي، خو د دې لیکوډ نایټروجن درجه حرارت یا ټمپریچر چې کم دی دا -196 ډیګري دی، یعنی د واورې نه هم تقریبا 200 درجې د دې ټمپریچر کم دی. خو اوس کوم ادارې دي چې هغه د انسان د وجود فریز کوي او د هغې دپاره انتهایی درنې پیسې اخلي. په دې کې اولنۍ اداره چې ده د هغې نوم الکور لایف ایکسټنشن فاونډیشن دی او دا د امریکې په ایریزونا سټیټ کې ده. دویمه کومه اداره چې ده د کرایونیک انسټیټیوټ دی او دا د امریکې په میشیګان سټیټ کې دی. په دې دوانو ادارو کې د اوسه پورې د 500 نه زیات خلکو ځان فریز کړی دی او دا ویل کېږي چې په زرګونو خلکو د ادارو ته اپلای کړی ده چې د مرګ نه بعد د دوی وجودونه فریز کړلی شي. په دنیا کې د دوباره ژوند په تمه د دې فریز شوي خلکو سره به څه کیږي په دې باندې خو الله تعالی عالم دی. خو تاسو ضرور مونږ د خپل رای نه په کمنټس کې خبر کړئ او د نورو داسې مزیدار او دلچسپ ویډیو لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ. د یو بلې نوې ویډیو پورې د الله په امان.